دا عمره اخذ دې حجرې ته لږ رابار کا لکه ظالمه په دې مخ کې وم موږ ته پنجابیان ښکارو نه نه هغه دغه یادوم هغه انګرېزه ښځه دې یادوم عمر what is مټیزه مټیزه مطلب لکه زنانه تښتېدلې لکه غلی شه یار مټیزه مطلب I mean beautiful girl beautiful yes I am مټیزه thank you bro thank you ښه پاکستان ته رالې دلته دې د پښتنو نه څه زده کړه وکړه پښتنو نه چیک اټک بوم بو په علم کې د ډېره زیاته اضافه شوې ماشاء السلام علیکم یا لکه څنګه خیر دی جوړې ښه ټیک ټاک څه کې بس سره کوم داسې ولا وزګارې ها دا ونیسه راځه زمونږ ګاونډی دی ګاونډي دی انګرېز یې راوستې ده دا سره راغلی ده ورپسې راځه به ته به م ورسره میلاو کړم راځه ټیک ده ها واو خدای پاک دې مره ورکولی خو مره هلکه خدای ولې حسن ورکړه ته سره سپین انګرېزه خو نه ده که نه عمر چانس والې ایو په خیر راځه راځه مه شرمېږه راځه خپل ځای دی ولې خیر دغه دی دا عمره اخذ دې حجرې ته لږ رابار کا لکه ظالمه په دې مخ کې وم موږ ته پنجابیان ښکارو نه نه هغه دغه یادوم هغه انګرېزه ښځه دې یادوم او دا څوک دی دا خو نو خبره هلته کې بار ناست ما یې راځه چې د عمر ټبر در باندې وینم دته ما اچوه هلته به دغه ټبر ته واچه انګرېزي ته څوک نه دي خبر کړی که نه نه څوک مې نه دي خبر کړي بس کلی نیم کې مې لږه خبره کړې ده که نه هلته ودرېږه دا ور بند کړه ما ور بند که مزه ورېږه که نه څه کې یار بې تپوسه ځي راځه یار مننه جي مننه یاره ستاسو دا پرمپرا مې ډېره خوښه ده ولې ګرم و یخو نه دا راته ووایه که نه دا بل خو زه خیر دی دا خو نه پوهېږي ماشوم دی نو ته خو زما ګاونډي د خدای بنده ته هم دا شی کې یاره نو دوی هلته دا لوبې کوي ملګري نه مه که دا ماحول دلته هم جوړ دی نو دا خو انګرېز دی نو زه خو پښتون یم که نه ښه ته پښتون یې نه زه پښتون نه یم زه دا به دوګو یم کښېنه مړه what are you doing don't be angry I am angry No, it is so fantastic, cool and very intelligent. This is takla kana so anangi khuli and it's the nal gal khusi kashrakhor. ته ته کښېنه په ارام Haji. کښېنه سټې الکه ملګری یو تصویر وسره نه وباسه ولې نه وباسه راځه کښېنه زبیره ترا که دا موبایل او ټیک ټاک وسه منډې د مخې زم جوړ کړم عمره مبارک دی شه الله یې د خپله وکړي کښېنه زنانه یو ټیک ټاک کنه آی ډي زنګ نو یو ټیک ټاک بس وایرل ته دلته ووایه که نه اټس ا وایرل آی ایم نایس بوای ټیک ده it's okay کرنټ کوي زلفې دې ګل کرنټ کوي هلکه مې نوي مې په زور دره چوي مې په زور کړنګ کوي وخت به دې اوس کړنګ کوي هلکه بس ځان را باندې وخېته اوس په زور را باندې وخېته اوس پسه مړه ځان دې شرم وړي دي ټیک ټاک خو جوړ کو ملګري که نه ویری لکه غوسناک انسان yes اوکې no problem هلکه ته بیا راغلې خوشي بچی پاسه مړه هلکه رور مې دی کشر رور مې دی مړه روړ دې دی پاسه دار دې د خدای دې غر کا خه ما وې که چې ته ګاونډي هلکه ډېر ښه چانس یې والی ډېر ښه شی راوستی دی یاره زویمه چې ور دې ولم پوه شو سره به کښېني تصویران به ورسه وباسي ټیک ټاک مې پرې شوي دي آی ډي به مخکې کوم آی ډي به مست آی ډي څه نوم دی سلمان خان په آی ډي ده ټیک شو ځه راځه راځه سلمانه راځه ودرېږه دلته هلکه خدای دې تباه نه کا ماړه لږ خدای دې جوړې ته وګوره تا خو 2.5 لکه ویډیوګانې جوړې کړې ځم که دا نکاح اوس ستا شوې د عمر نه ده
لکه خوله سمه خوځوه خوله سمه خوځوه ولې په ډېر اور باندې ربې مړه مړه پاسه د میلمنو ته ځای پرېږده پاسه الکه ورو دا څوک دی راوستو دا څوک دی یاره دا زما ملګری دی پوه شوې دته ما یې راځم عمر انګرېز راوستې د منډې د مخې به څو تصویرونه ونیباسي دا ستا ملګری څه د ادریس خانزوره خو نه چې ته پکې یو رانه نه باسې لکه دا خدای بنده زما کور دی پښتنو کور دی په شرمونو دې شرموله لکه د پښتنو کور زموږ څه د بدوګیانو خو نه یو نه پنجابیانو خو یو پښتانه یو نو ما یې د انګرېز راغلي دي خو بد نه ګڼي وروره خیر دا لږ په ټیک ټاک جوړ کړي مې ټیک ټاک یې زنګ شوی دی مړه ویډیو بې لاړې شي مخ په پورته الکه یو کس نمبر پاتې که نه زه یم داسې کار وکړه په دې غټ جومات کې اعلان وکړه دا خلک په یو ځای راوړه نه خدای دې نه کړي زما ورور یې زه راشه ودرېږه Relax. اټس سلمان خان آی ډي زنګ پلیز ون ټیک ټاک جوړ او لکه د الک په هوا بس Okay. عمره ډونټ بی وری کینه راواله وسه وکه وسه ته دغه وسه وکه اے مای دوست ښه ویری زبردست انټیلیجنٹ بوای کور ته ځان سره نه بوځې دغه ټیک ټاک ما چې وارل شي کنه یاره عجیبه خبره ده یاره کله ته غاړې اخلې او کله پې لاسونه اچوې باسې کې مړه په شرمونو مو شرمولو خدای کو یار نو په دې ښځه په راوستو مستومانه کړم یاره زه لکه ته ولې کېږه کېږي ملګري انګرېزه ښځه چې هغه ماشومه څه نه وایي نو ته ولې نیغ نیغ کېږي ملګریه لکه نو دا انګرېز در نو زه خو پښتون یم که نه مړه ملګریانو ټیک ته نو دا کومه مټیزه راغلې چې ته پې ټینشن علي لکه ته خو بیخي ماته څه یاره بې پیدې انسان ښکارې یار مړه عمره ته سلمانه کښېنه دغلته زه ورسره خبره چېړم که نه Umar, what is Matija? مټیزه مطلب لکه زنانه تښتېدلې لکه غټې شه یار مټیزه مطلب آی مین بیوټیفول ګرل بیوټیفول Yes, I am Matija. Thank you, bro. Thank you. Hey, ټپوسانو very nice love Thank you. yes عمره چې مې څنګه چل دی دا مېلمه چې به څه وکړو عبیده راشه هله دې طرح چې د پخولو چلو ښایه دا بوزه چې کافي چای Tea. یس یا نه ټی نه چې یا لکه خو ټي بي چې ورته وایي که نه ها لکه عمره بیجانه دا راتوی په صفا الفاظو کې مې پوهه که رښتیا وایه دې سره دې واده کړی و که نه ځان پې شوخه کې بار ته پیاړی لکه غلی کېده چاته څه وایه موږ خو مړه موږ هم پې ځان بار وباسو لکه دغه سوچ مام کو عمره چېرته څه کشره خور بیا نه چې ما ځان څه سانډا کې کوشش کوم ورګه هغه بل کشر را پسې نښتې او بیا دوی ماله څه غم وکړه ته یې ماله څه غم وکړه ماړه دغه چونډۍ دلته څه وکړه چې هلته به لا وچلیږي زه راځم ښه دې چیو سره بیا ګورو زه په لاره څوک ګورم که نه چې بوتل پې په منډه راوړم ټیک ده صحیح ده روغه وګوره خدای ته وګوره بل څوک را پسې رانه زما کار سه چې بل څوک راولې مړه ګډې وډې وې لکه مسلمانه د واده چېرته د 74 سالو عمر دی خو دا لږ پې ځان پورې غاړه اړوي وعلیکم الکه منیر ګله الکه دې خوا راشه ایو لکه زه خو ستا سخت پینهوال یم یاره والله ګورې هره ویډیو دې ګورم یار قسم دې د خلکو په غم کې مړ یې اورې مهرباني بس هم اوس یو غم له روان یم دغسې انټرویو غم پرېږده وا ما ته خوښ یم دا پیج چلې که نه دلته زموږ د ګاونډي انګرېزه راوستې ده او ما چې د مخې ته انټرویو والې دا خبره چې زموږ په پښتنو کې په مخه باندې غمونه کېږي په دې ویډیوګانو هم ستړي شو ځکه چې دا یو انټرویو وکړي د انګریزي نه راځه دا اجره ده که کور دی ورځه خپل ځای دی مړه څه نه وایي واو هېڅ هم نه وایي راځه ما به پکې ګوره راولې ښه ما به پکې په دې سرخۍ کې ور واچې ټیک ده کیمرامینه کیمره لري دا السلام علیکم زه یم منیر بقله مې خود د برباد ټي وي نه ټول عمر مې د غم خبرونه راوړي نن مې د لکهره د خوشحالۍ خبر راوړی او د دې ځوان په وساطت باندې زمونږ د ګاونډي څه مسله ده نو د امریکې نه جینۍ را تښتېدلې ده نه خاوني وی چې راغلې ده لکه دغه د ټور باندې راغلې ده نو څه کس رانګرې ده په یو پښتون پسې راغلې خو پته نه ده کوم خوش قسمته ورګه ملګري ورګه انټرویو عمره ته پکې مه راځه ته به بیا وروسته به بل شاټ کې راشي دا شوپر څوک دی یار ټوله ویډیو خرابه کړه د خولې نه وینه مخېږي دا د جینۍ خاوند دی جي لکه
وای تاسو ته په روډ باندې ولاړ یې سلام علیکم جی وعلیکم زه د السلام برباد ټي وي والا یم جی دا ډیر مشهور سړی دی منیر جان ته دې خولې نه پته لګي خدا راته ووایه یاره چې د غم خبر نه روان وم خو دې ځوان وویل چې دلته یوه سره انګرېز راغلی ته موږ په یو عمره پښتون مې د خوشحالۍ کار دی زمونږ ورور واده کړی ما ورته هم راشي انټرویو ورکړي الکه تا ته خو ما وختي وي که نه خلاصه خبره مې ته کړه چې ځان سره کور ته بوځه څه ما پسې یو کس راولې په شرمونو دې وشرمولم یار د بوتلو سیستم پکې دی الکه مړه خیر دی دلته انټرویو دا زما ډېر خوښ دی مړه دا زما ډېر خوښ دی که نه بس انټرویو به ولې ورکړو اوس دا ته به ووایو ځه الکه نو دا خو کمه خیر دی. کوي نو ته ولې راتلې یار یاره جي ده راته ووایو نو بس څه پکې اوس ته نه ته راځه منیر راځه الله دا بخیر. څه میلاو شه راځه او ما ډېره ښه ښځه ده ډېره ښه ښځه ده واو دغه دی دا د نسوار دا د نسوار چونډې سو پاسه که نه دی خواشه که نه منیر جان صاحب راغلی خواشه دا یو سره جوړې په میراث کې راوستی دی اټس ټي وي والا السلام علیکم. خپل پیج لکه د مار How are you? Alhamdulillah, fine. Oh, mashallah, مسلمان شوی یم. کینه سیټ ډاون Sit down, please. You come to Pakistan. You happy? Alhamdulillah. یس یس او پښتو څه زده کړې ده؟ پښتو ورزي دې طلاق ورته ښودلي ښه ما له انګلیش نه راځي نو ځکه مې درته پوس استاد جي تعالی نه درځي انګلیش غلی شه دا. دا پکې څوارلسم شرم رالو پاکستان ته رالي دی پښتون بې ورور پسې رالي ډېر بې پښتو بې وجدانه انسان پسې رالي مطلب د شکل نه خو ډېر داسې پوډري او چرچې ښکاري خو بیا هم تا د مینې یو اظهار وکړو مطلب د مینې یو داستان دی کولا وکړو هاو یو فیلینګ هیپي Umar is a very nice person. پارسنګ یادی درمپایا ویری نایس درمپایا الکه وي ښه سړی دی خالق ته مړه پاکستان یادوي دا خو ستاسو په کلي کې د سپو په چرګانو بغل باندې مشهور نو او عمرې نه دی پته نه لګي چې دې زنانه سې څه چلو کو عمره دا ټوکمار دی ها ټوکمار دی عمر جان صاحب ته ویل کا پښتانه څنګه خلک ته ماته پرېږده اوس یې ماته پرېږده ښه پاکستان ته رالې دلته دې د پښتنو نه څه زده کړه وکړه پښتنو نه چیک اټک بوم بو په علم کې د ډېره زیاته اضافه شوې ماشاءالله Thank you, thank you. لاړې سره Well. لکه ملۍ دا راته عمر لا منیر لا دا تاسو ته وکړه کنه وته پاکستان او په امریکا کې فرق څه دی وی راشه تی تو کراشه ورکه رامه دله ورکه یار نه نه بس دا تاسو سلو په جوړه کړې د متعارف توپ دي شروع حاجی خا بس په خپل حساب یا کوي دلته کېنې نه خبره تا وایه یار ته کېنه تر راوړه خا به د انټرویو کې به راشم کنه څو ته لاندې بس مه کېنه پاکستان ته راغلی د پاکستان نه مطمئن یې که نه د پښتونخوا نه مطمئنه یې که نه پاکستان نه خو مطمئنه ځکه نه یم چې دلته په کې پی کې چې کوم دی د انسانانو قتل ډېر عام شوی دی قتل پکې کیږي نو لهذا زه راغلی یم چې د عمر چې کوم دی ځان سره امریکې ته بوزم نو ته څه وایې چې لکه منګ د سکړی منګ هم د سره بوزا کنه خلک ته څه وایې چې دلته قتلیان د پښتنو کېږي دلته سکون نشته امن نشته نور خو خلک میلمه دوست دی که نه ماشاءالله پښتانه ډېر میلمه دوست خلک دي زما یې ډېر ریسپیکټ وکړو زما یې ډېر قدر وکړو پښتانه ډېر درانه خلک دي پښتانه ډېر درانه دي خو د کم کس پسې چې راغلی دا ډېر سپک انسان دی دا او دا لګ سپکاوی پکې شته او دا نور لکه ټک ټاکرانو باره کې شوی د دې الګ باره کې دی وته څه ونه وي اټس مین آی ایم بیوټیفل بوای یس یس یو بیوټیفل بوای نه دا نور خلک چې راځي دوی نه مطمئنه خوشحاله دي دا کم ټک ټاکران چې راځي نو دوی نه خو مطمئنه ځکه نه یم چې دوی راځي هر ټایم مونږ ډسټرب کوي او چې کوم دی نو راځي تصویران وباسي ګیټ کوي عمر هم ډېر زیات ډسټرب کړی دی ما ته بیګا ویلو ما ته ویلو و تاسو دا ټول خلک ډېر ښه دي خو تاسو دا یو ګاونډي دا ډېر بې شعور او بې ادبه او ډېر بې اخلاق انسان دی ټوکی انسان ډېر ټوکی انسان داسې انسان دی چې د خو نه په کور کې قدر شته نه په حجره کې قدر شته نه په لاره جومات کې قدر شته یو د بازګل کوتک دی نو ده ته ته څه ښودلي چې ته په ده باندې مینه شوې اټس پرسنل اټس پرسنل مطلب باغونه به ورته ښودلي بالکل او جی بس لکه د سیدې پړ پیچ پکې شته کنه پړ پیچ پکې شته ښه زموږ د زړه خبره ده نو واو مړه ګنې دا هم سره چین نه دغه خبره نه وه مسله دا ده کنه لږ خبره کومه کنه نو ډسټربینګ مسله دا وه ملګریه چې هغه یو مشهور متل دی وایي دله په دوز بدل شو کنه مطلب مې دا دی چې صرف هغه متل وایم کنه داسې څه مطلب مې نه دی عمریه
نو عمر ٹھیک تک دے سے دا حسن کرشمه ده نو ماشاءالله دام ګوره تقریبا اویا کلنه ماشومه ده یا کنه ماشاءالله الله دې په عمر کې نور برکات مو برکت واچو واچي کنه ته ورشه تا جوړې په پمپر کې میتیا دی وکړه ځان صفا کړه پاس ته ورشه دا منډه دا چاو غمو کنه منیر جان سیبلا موبایل دې ټکو پاسه ښه بل ته پوسټا دی لکه چې د په پښتنو باره کې ته څه پیغام ورکول غواړي څه میسج بالکل ورکول لکه داسې غواړي خلک درته یادوي او لکه دا کم ټیک ټاکرز شي یا کم خلک چې تاله راغلي دي دې باره کې څه ویل غواړي پهله خو زه دا خبره کوم چې ما اول اسلام سټډي کړی و اسلام چې کوم دی یو ډېر ښکلی دین دی خو چې زه کله دلته رالم نو سیم هغه مسله دلته هم شروع ده دا ټیک ټاکران راځي څوک تصویران وباسي څوک ویډیوز جوړوي او دا یو غوبل یې جوړ کړی او چې بیا راسره خوا کې داسې قسمه ډلګان موجود وي نو هېڅکله به زموږ هغه حیا او عزت پاتې نه شي زموږ معاشره او دا معاشره سیم دي پښتو د بې وجدانه پښتو د بې وجدانه پاسه لاندې راکوشه پاسه عمر دا خپل ځای دې سنبال که ملګريه خانو ستا مطلب دا دی چې لکه هلته کم ماحول ماته نو هغه هم سیم دلته هم دی میلمستیا پکې شته پښتو پکې شته قدر پکې شته خو صرف دو مسلې ته بیان کړي اولنۍ مسله دا ده چې دلته بېګناه قتلونه بېګناه مرګونه او بېګناه خلک شهیدان کیږي او تپوس نشته نو د دې وجې نه به ته دا د امن ملک ته بوځي ځکه چې هغه د امن ملک دی دویمه خبره دا ده چې اسلام په منځ کې لږ داسې کم شوی دی لکه پرده نشته نشته جي نشته حیا نشته عزت نشته لکه ته لکه د بېغیرت ولته خوا ته ورسره ناستی وي او ما ته خو خاون ویلي جي خاوند دلته کېناو. نو خاوند یم ستا غونده کې دله دی که نه ځکه ورسره خوا ته کېنولي جینا د پردې خبره مونږ بیګا کړې ده داجی باندې انټرویو ورکوي دا جی به انټرویو ورکوي نن به دا جی انټرویو ورکوي که نه به دا خبره به ختمه دا جي ته د انټرویو دلته راولو دا تیار کار دی ها او دا جي شته اواز کوه د ښځې سبا موږ اواز نه کا او دا توتیان غلي که مړه وې ته پسې ورشه ښځې ته به موږ ګورو ته پسې ورشه ځه پتا مې یاره پته مې بار نشته دی په ځه پیغام هلکه ته دغه خو هلکه ډېر الکه ورته دا اواز کا وزر راشه نه داجی را دا جي جوړې پټي نه رالی دا جي سلام علیکم دا جي اسلام ډېره ښه انګور ګلې ده خدای درکړې ښه دا لاندې کېنه دا جي د بره کېنه جي بره کېنه کاکا جي انګور نه خوشحاله یې که نه بالکل الحمدلله څه تھینک یو مین کې وایي زه پې لږ لږ پوهېږم لکه چې زما شکریا ادا کوي کاکا جي دا راته ووایه چې انګور نه خوشحاله زوی دي څنګه چلې زوی نه خوشحاله یې که نه د زوی نه به څه خوشحاله شم خو زه بیا هم راته کور کې وایي چې بس هسې به دې موله کوله دا صحیح ده چې په خپله خوښه یې وکړله او مړه کاکا جي ښې وکړه پوه شوې ځان له مور پیدا کړه مطلب ښځه پیدا کړه ښځه کاکا جي دا راته وویل لکه په دې لږ ورځو کې خو ډېره هله ګول هم جوړه شوه په دې سوشل میډیا یو غوبل جوړ دی دې خلکو باره کې څه وي یاره جي ما ته خو اوس پته ولګېده مونږ پښتانه خلک یو دا سوشل میډیا والا راځي وروره دا ور وخي څوک تصویران وباسي او څوک ویډیو جوړوي څوک ټیک ټاک جوړوي زه خو ته ډېر زیات تنګ شوم یار ته ته اوس پته ولګي تاسو پښتانه یې ماشاءالله اوس ورته پته پښتون دی جي دې ګاونډي باره کې څه وي یاره جي دنه خو په اور کې ولاړ یم دا هر سره سره ده وکړه داسې ګاونډي دي خدای چاله نه ورکوي لکه دا موږ له چې راکړی دی دا خبره خو دې زم غم له روان وم او دوی چې راځه اوس دلته پروګرام دی یو جینۍ راغلی نه نه ما وای کاکا جي لکه دا ډېر مشهور دی صاحب جان دغه دی منیر جان دی که نه نو ما چې دا انګور لکه ستاسو په دې ټي وي نشخه شي که نه نو لکه ته به پکې مشهور شي زما خو نور څه مطلب نه ما چې دا مشهور شي د عمره دا ساټه ګاډی خو نه دی چې مشهور یې خو بس سال لري اوس راغلی ده که نه ښه کاکا جي یو بل ته پوښتنه کوم چې د دې تلو څه بندوبست یې زی به وکړه مطمئنه ده وکړه یاره جي زمونږ خو ته غټ امید و دا خو ایساره و دلته کې خو بېګا داسې کار وشو زما د زوی منزل تللی چې د جومات نه واپس راووتو دی کور ته خپې بلې خپې را دننه شو دی چې حالاتو ته وکته چې دا ولې به ده ورته وي دی وی یاره داسې کار وشو چې زما نه چا پیزار پټ کړو به دې په کمره کې غوبل جوړ کړو ویل ایم گو ټو امریکا او نو پاکستان او دا لګیا ما اورېده لږ لږ پېږم که نه نو بس دغه ولې داسې ویلې که چې زه ځما نو یاره جي ویل چې پاکستان کې امن نشته دی او چپړو ته خطره ده جوماتونو ته خطره ده نو ویل زما سر ته هم خطره کېدی شي خبره کې شته لکه د جومات نه خاوند چپړې پټې کړې چپړې جومات د امریکې نه راوړې وي لکه دا ولا دې په خوښه اخیستې وي ګفټ کې او ګوره ګفټ چا پوډري وړې ولې دا پوډري باندې سم قسمتي وړي ستا غونته او دی وایي چې جومات لکه امن کې نه دی که نو لکه منګه د کلی په کس مې شک دی جی د کلی په کس خیال کوو دې باندې خیال کوو چې دا نه سو لږه خوا فاصله کې کېږي ښه جي ښه ملګرو د دې ټولو خبرو د دې ټولو نچوړ دا دی دا کومه خورکۍ چې زمونږ راغلې ده تورسرې چې کومه راغلې ده د امریکې نه ستړې کړې ده
ماشاءالله بکا ښه کاکاجي خیر نو دا د دې لږ سره په محبت کې مبتلا شوې ده ملګرو دې دوه خبرې وکړې په دې دوو خبرو کې یو غټ پیغام پروت دی اولنۍ خبره دا وکړه چې دلته امن نشته په پښتونخوا کې بې تپوسه بې ګناه خلک شهیدان کیږي او تپوس نشته نو امن بالکل نشته ماته خطره ده زه به ځم ځکه چې صرف پښتونخوا یې یاده کړه دویم خبره دا وکړه چې دلته هم هغه اسلام پاتې نه دی کم چې موږ اورېدلي وو پښتو هغه نه ده پاتې کومه چې موږ اورېدلې وه نو کم خلک چې دا تنګۍ بار بار راځي په دې پسې نو هغوی ته هم درخواست دی چې د خپل ژوند ته پرېږدئ چې د خپل ژوند نه خوند واخلي نو د منیر له اجازت ورکوي د بربار ټي وي سره خواته را سره ګاونډي م را سره دی سره د ده د لوی الله په امان سلامونه علیکم اهل احترامات خوشاله شوې انټرویو د څه وکړه ښه واو دا خو ډېر مشهور سړی دی واو ټیک ټاک کې هم فالوورز دي ما خو یې غوښتې وو که نور څه ویې نو ته ووایه نه نه بس نه ځان سره بوزې نه نه جي نه موږ دا لوبې نه کوو جي موږ پښتانه خلک یو پاسه کوه چې منیر صاحب پاسه ښه جي ښه یو کار وکړه یو کار نه کومه د پیکوړو وړه مې کړي ما چې راویلې کوم دې پکې پیکوړه نیمه پخه کوې ښه کاکاجي ورکولاو کا کاکاجي زېما جالاډو مې ما کاکاجي جالاډو به بیا د پیغام راوړی راځه خپل ځای دی دا جی زمونږ ملګری دی دغه دی ګلپامې څنګه ستی ټي وي ستی ټي وي دی او دا چې ویډیو ورکي که نه لکه ستی روانې ملګریا کاکاجي چې ته پکې راشې که نه خو دیګو په هوا به روانې پاریو کې به مزه لیکې لکه که نه نو ما دل هغه انګور رابار کړ څه دې وې مطلب مې هغه انګریز رابر کې او دوه درې ته پوسونه دې کوي معاملات ته انټرویو داسې کار دی پښتانه ویلار ته سره راولو خو راځي هغه ځای له راشي کنه او سیټ ته پښتون سړی دی او داسې خبره وره دې سره به دې بس وایرل به شي ټیک ده که نه او نوی چینل دی موږ خپل جوړ کړی دغه دی دا ستین پښتون شوی دی پښتون نه مړ ولې راځه ها واو دا دې ټیک دی کاکاجي که نه نه کړي د کوچو پیړه د کوچو پیړه راوست دوه منټه کې اوس صبر وکړه ښه بیا به وې داسې څه شی پښتنو ته ډېرې کا क्यों मर गया? कोई को मत बोलाना। नहीं मैं तो चल। घर पे चलो।